قاف ویلو او کاف ویلو کې یو څه مشکلات درلودل. نن به ان شاء الله تعالی زه در تشریح کوم، تاسو کوشش وکړئ که چیرې موږ قاف په کاف وایو، کاف په قاف وایو، نو موږ تاسې په قرآن کریم په معنا کې غلطي راولو او موږ تاسې دغه نه غواړو. قاف خو موږ تاسې دغه ته به مو غټ قاف وایه، دغه ته به مو کوچنی کاف وایه، مګر موږ یو رقم یې دغه دواړه ادا کوو. دغه قاف موږ تاسې دروند نه وایو او په ستوني کې نه وایو، دا هم کاف بولو دا هم کاف بولو. نو اوس دلته ما درته کښلي دي چې د قاف او کاف ترمنځ فرق. قاف ستاسې چې پام وي دا قاف نه دی، دغه شي ته به ډېره توجه وکړئ، دا به قاف نه وایاست، زه به درته مشتقه قاف نه دی، د پښتو په پی نه دی، دا قاف دی، په فا باندې دی. د قاف د ویلو سره د ژبې اخره پورته کیږي. د ژبې اخره زما مطلب دغه ځای دی، دغه د ژبې اخره، د ژبې اخره پورته کیږي و حلقې ژبې ته. حلقې ژبې دغه ته وایي. موږ تاسې پیژنو حلقې ژبې نه، اکثره پښتانه ورته کوچنۍ ژبې وایي. که په کوچنۍ ژبې وایاست، دلته ما ورته کښلي دي وړکۍ ژبې، حلقۍ ژبې، کوچنۍ ژبې، هر شی چې بولئ دغه زموږ تاسې یو ستونی مو دغه طرف ته دی، بل ستونی مو دغه طرف ته دی، په منځ کې دغه حلقۍ ژبې راځلیږي. نو موږ تاسې دغه خپله د ژبې اخره دغه ځای عکس ته تاسې وګورئ، دغه د ژبې اخره پورته کړئ و حلقۍ ژبې ته، دغه ځای ته راپورته کړئ او خوله سره راټوله کړئ. خوله به داسې دغه رقم سره راټوله کړئ، خوله به دغسې بیخي ډېره نه ګردي کوئ. که تاسې دغه خوله تاسې دغه ځای ته توجه وکړئ، که دا خوله تاسې بیخي داسې ګردي کړئ، دلته د واو اواز پیدا کیږي، نو خوله به ډېره نه ګردي کوئ. پر درنو ټولو تورو باندې موږ تاسې دغه خوله په دغه شکل کوو. دا پر درنو تورو باندې ده. اوس نو موږ تاسې قاف وایو. تاسې قاف ته چې دلته ما درته کښلي دي، د قاف د ویلو سره د ژبې اخره پورته کیږي و حلقې ژبې ته، خوله سره راټولیږي. مطلب مې دغه شی دی، دا شونډان چې موږ تاسې دغه رقم کو، خوله سره راټوله کو لکه یو شی چې پوکو، مګر شونډان ما تاسو ته ویل چې بیخي بیا نه ګردي کوئ چې د واو اواز پکښې پیدا نه سي. شونډان به په دغه رقم سره راټول کړئ او دروند توري همیشه ډک ویل کیږي او شونډان سره ګردي کیږي. دلته ما درته کښلي دي. اوس نو په دغه قاف ته تاسې وګورئ، په دغه قاف باندې مو شونډان دا دي سره راټول کړي. کاف چې وایو تاسې دغه شونډانو ته وګورئ، دغه ته وګورئ، خپله فرق کولی سئ. دا د شونډانو حالت دی. دلته راغلو موږ ژبې ته، په دغه ځای کې دغه کوچنی ټکی چې تاسې وینئ، دغه د حلقې ژبې ده. دغه اوس نو دا ژبه ټوله پورته سوې ده و حلقې ژبې ته، و دغه ځای ته راټوله سوې ده. لکه په دغه عکس کې بیخي ښه واضح معلومیږي. زه به د عکسونه یو څه درته غټ کړم. که دغه عکس ته تاسې وګورئ، دغه عکس ته وګورئ، ګورئ ژبه د غاښو څخه دننه ده، مګر اخره یې پورته سوې ده حلقې ژبې ته. دغه ژړ ځای چې دی دا زموږ تاسې حلقې ژبې ده. ما په انلاین کې ولیدله کوچنیانو ته چې عرب د قاف اواز وښوي، دغه ژبه یې تاسې دغه لرګي ته وګورئ، د هغه یو لرګی لکه یا یو داسې یو دوې ګوتې شی چې مثال خپلې ګوتې هم استعمالولی سئ، دغه ژبه په پورې وهئ، لکه دلته چې په دغه لرګي باندې پورې وهل ده، چې دا ژبه دغه رقم سره راټوله سي د حلقې ژبې وخوا ته. دا چې راپور سي قاف ویل کیږي. اوس تاسې یو کار وکړئ، خپله ژبه په د خپله ګوته باندې دا د شهادت په ګوته باندې پورې وهئ. زما سره دغه ووایاست: همزه قاف زور اق اق، همزه قاف زیر اق، همزه قاف پیش اق،
اق اوق. که ستاسو ورته پام دی په دغه ځای کې قاف ورغندۍ لري، 3 ځایه ما قلقله وکړله. دلته مې درته کښلي دي پر قاف چې همیشه ورغندۍ ولري قلقله پر کېږي. اوس به راسو موږ تاسې بیا په زورو په زیر دلته وایو. دا ژبه کوښښ وکړئ چې په ګوتو مو پورې والي. زما سره یې ووایاست: ق قي قو. دلته په دا پرنټ کې دا زیر په دغه ځای کې راغلی دی، مګر دا زیر اصلي باید په دغه ځای کې. څنګه وایي؟ ق ق قي قو. ژبه پورې وي. زه خپله ژبه نه پورې وم په دې خاطر باندې چې ما د اواز ته ډېر ما کوښښ پر کړی دی. اواز زه خپله سره راټولوم او دا خپله د ژبې اخره و حلقې ژبې ته ورپورته کوم. حلقې ژبې یوازې نه ده، دغه زموږ تاسې ستونی چې دی، زه به د عکس درته راپورته کړم. په دغه ځای کې که تاسې وګورئ، دلته زموږ تاسې ستوني غدې دي، یوه دلته ده، یوه دلته ده، او په منځ کې حلقې ژبې ده. اوس نو دغه د ژبې اخره به تاسې پورته کړئ و دغه ځای ته چې زه درته وایم چې په ګوته باندې تاسې د خپله ژبه پورې وایي. په دغه عکس کې دا ما انلاین پیدا کړي، ما تاسو ته وویله چې دغه عرب چې کوچنیانو ته درس ورکوي، دغه یو کوچنی هلک دی. دغه تاسې وګورئ، دغه کوچنی لرګی دی، یا هغه نه دی ډاکټران چې زموږ تاسې ستونی ګوري، دا ژبه مو راپورې وایي چې ستونی معلوم سي. نو دغسې یو شی واخلئ او یا خپله ګوته استعمال کړئ، دغه ژبه مو اخره ته پورې وایي. دلته که تاسې وګورئ د دغه هلک ژبه یې ورپورې وهلې ده د ستوني خواته. اوس نو زما سره ووایاست: ق قي قو. ق قي قو. شونډان به دا رقم ګردې کوي، خوله به د هوا څخه ډکه کوي. بیا یې درته وایم یو وارې، زه به دا پیج درته راکښته کړم. دلته موږ تاسې په زورو په زیره وایو. ق دغه زیر د دغه قاف دی، په پرنټ کې داسې یو څه لیرې ځینې راغلی دی، مطلب دا زیر د دغه قاف دی، پر دغه ځای باید راسي، دلته باید راسي. ق قي قو. قاف زور ق، قاف زیر قي، قاف پیش قو. ق قي قو. ما تاسو ته وویل چې دا کاپ نه دی، په قاف بیا بولي. قاف دی، دروند توری دی، زور دی، مد اصلي جوړ کړي، اخره ساکنه فا کړي، پی نه ده. قاف ق قي قو. اوس که موږ تاسې وویل چې په قاف د قلقلې توري هم دی، نو دلته که موږ تاسې وایو قاف ورغندۍ ولري یا موسا ختم سي یا پر آیات باندې درېږو، څنګه یې وایو؟ اق اق اق. په دغه کوچني کاف باندې چې موږ تاسې په دغسې خلاص ژبه وایو، پر دې باندې بیا قلقله نه کېږي، پر دې باندې بیا همس کېږي. اوس به راسو موږ تاسې دا کاف ته چې موږ تاسې په خپله ژبه کې کوچنی کاف بولو. دا قاف دی، دا کاف دی، دا هم په فا باندې ختمیږي. کاف بیا نه بولي، د پښتو په پی بیا نه بولي. کاف کاف. قاف کاف. قاف کاف. کاف توری چې دی سپک توری دی، دلته ما درته کښلي دي. په خلاصه خوله ویل کېږي، ژبه په خوله کې همواره وي، فقط د ژبې اخره تالو ته پورته کېږي. د ژبې اخره یو څه تالو ته پورته کېږي. اوس نو په دغه ځای کې که تاسې وګورئ، ژبه شونډان به مو دغه رقم وي. پر قاف چې موږ تاسې وایو شونډان سره ګردې کړو. کاف زما سره ووایاست، یو دعوه شونډان ګردې کوي، د ژبې اخره پورې وي، که نه و په خپله ګوته یې پورې وي. قاف دا راسره ووایاست. کاف. اوس که
دغه ځای کې موږ تاسې د ورغندې سره وایو لکه هلته چې ما درته ویله چې دغه قاف چې دا دوه ټکي لري دا دروند توری دی او که ورغندی ولري موږ د راستې خوا توری ورسره جنګو قلقله پر کېږي مګر دغه کوچنی کاف چې موږ تاسې بولو دغه کاف چې ټکي نه لري د دې سره که موږ د راسته طرفه یو توری وجنګو پر دې باندې همس کېږي همس ما تاسې ته تشریح کړی و همس دا هغه توري چې همس کېږي دا معنا لري چې دا توري چې موږ تاسې ادا کوو د ورغندې سره د دې اواز د خولې څخه نه راوځي د خولې څخه سا اواز راوځي سا جاري وي اوس تاسې پر ما باندې پام وکړئ اک اک اوک دا د هوا اواز به تاسې اوري د تا او د کاف اواز چې همس پر کوو داسې په زور راځي بیا یې درته اک اک اوک دا زه نه جوړوم دا خپله جوړیږي مطلب دا دی چې هر توري په خپل مخرج کې ولسي په خوله کې چې هغه ځای توري جوړیږي پر هغه ځای باندې ولسي دغه اوازونه خپله جوړیږي بیا یې ورې د قلقلې دا وایو دغه قاف وایو اق اق اوق دا وایو اک اک اوک که موږ په حرکاتو باندې وایو قاف زورق قاف زیرقي قاف پیشقو ق قي قو که دا کاف وایو کاف کاف وبخښئ دلته مو غلطي راغلې ده دا زوار دی دغه زیر نه دی دا زیر نه دی دغه زوار دی دا کاف زورکه کاف زیرکي کاف پیشکو که کی کو په خلاص خوله باندې زما سره ووایست یو ور دا قاف وایو شونډان سره ګردې کوي خوله د هوا ډکه کوي ژبه پورې وایي اخر دغه ځای ته راپورته کوي ژبه دغه عکس کې وینئ تاسې دغه زموږ الکۍ ژبې ده تاسې وګورئ دا ستوني سره او د دغه الکۍ ژبې سره زموږ ژبه مشدده د ژبې اخره اوس دا توري وایي ق قي قو دا وایو په خلاص خوله باندې تاسې دا ژبې ته وګورئ دا ژبه فقط لږ نوکې د ستوني خواته پورته کېږي مګر دوغنده نه پورته کېږي چې موږ د قاف اواز یې جوړ کړو شونډان به مو داسې سره خلاص وي څنګه وایي که کی کو اق اق اوق اک اک اوک په اوازو کې فرق دی دغه فرق باید موږ وکړو دغه چا مې ما تاسې ته وښوي چې تاسې به دغه خپله ژبه یو څومره چې تاسې پوره اواز زده کوئ ژبه په خپله ګوته باندې پورې ووایي و کوم ځای ته پورې ووایي دغه زموږ تاسې ستونی چې دی او الکۍ ژبې چې مو ده حلقۍ ژبې ده اوس نو که زه تاسې ته دلته وایم که موږ تاسې دغه یو قاف په کاف وایو کاف په قاف وایو تاسې په دې پوه شئ چې موږ د قرآن کریم په تورو کې غلطي کوو او معنا یې اړوو اوس نو په دغه ځای کې ما یو څو مثال تاسې سره راوستي دي تاسې ورته وګورئ قل په قاف باندې زه به دا یو څه درته غږ کړم داسې قل په قاف باندې دا معنا ووایه موږ تاسې په قرآن کریم آیاتونه چې وایو الله سبحانه وتعالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ووایه و دې مشرکینو د مکې ته ووایه یا دغه خلکو ته ووایه یا دغه کافرانو ته وایه یا د مؤمنانو ته وایه قل وایه قل معنا ووایه که دغه قاف موږ په دا کوچني کاف ووایو د دې معنا ده وخوره نو که هر وخت موږ تاسې په قرآن کریم کې خپله وظیفه چې کوو موږ دا قل په کل وایو معنا مو واړول نه یو وارې نه دی دوه واره نه دی په بیخي ډېر وارې راغلی دی موږ دلته وایو قل او دلته وایو کل قل معنا ووایه کل معنا وخوره دلته قاف و لام دی پر قاف باندې پیش دی لام ورغندی لري دلته کاف دی او لام دی کاف باندې پیش دی لام ورغندی لري که تاسو ورته وګورئ فقط فرق د قاف او د کاف دی معنا یې دونه اوري دلته قل معنا ووایه او دلته کل معنا وخوره دا دواړه د امر صیغې دي ستاسې ورته پام وي الله سبحانه وتعالی حکم کوي قل ووایه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي مګر دا نه ورته چې کل وخوره
دا زه غواړم چې تاسو په پوه کړم چې قاف او کاف به خامخا فرق کوي. هندارې ته ودرېږئ، خپله ژبه مو په ګوته پورې ووهئ او دا ژبه مو اخر د حلقې ژبې سره تخته کړئ، خوله په دغه رقم ګردې کړئ، د هوا څخه ډکه کړئ. قل کل قل، دا ژبه ګردې کړئ. کل. اوس نو بیا زه تاسو ته بل شی دلته مې لاندې درته کښلي دا د قاف دی. قاف، قاف دی، لام دی، با ده. دا درې توري چې سره یو ځای کې قلب ځینې جوړېږي. قلب معنا چې شي زړه. زړه موږ زه به دلته دا شکل درته رسم کړم. زړه دا رنګ به زه واړوم او پخښې. قلب معنا زړه. موږ تاسې د زړه شکل داسې کاږو. که موږ یو چا ته وایو چې انت قلبي، معنا ته زما زړه یې، پر ما ګران یې. او که موږ تاسې وایو انت فی قلبي، ته زما په زړه کې یې، دا خبره موږ تاسې کوو، ته زما په زړه کې یې، همیشه مې په زړه کې یې، راباندې ګران یې. نه اوس نو د دغه څخه دغه قاف دی، لام دی، با ده. دلته لاندې وګورئ، کاف دی، لام دی، با ده. کاف دا معنا لري که تاسو وګورئ دلته مو کاف زور لري، دلته مو قاف زور لري، لام ورغندی لري، لام ورغندی. دلته با ته مثال موږ تاسې قلبون کو یا دا کلبون کو، دلته به زه دې ته دغه ورکم، حرکات ورکم، دوه پیښه به دلته ورکو او دلته به هم دوه پیښه ورکو. اوس نو که موږ وایو قلبون، دا معنا زړه، او که موږ وایو کلبون، دا معنا سپی. دا دې دلته ما درته کښلی دی، سپی. اوس نو د سپي او د زړه ترمنځ ډېر فرق دی. قلب زړه زموږ په سینه کې پروت دی او سپی پر سړکانو ګرځي. سپی جلا شی دی، جلا حیوان دی. اوس نو که موږ تاسې دغه یو شی زما تاسو ته وایم، که زه یو چا ته وایم چې انت قلبي، ته زما زړه یې، ته پر ما ګران یې، ته زما زړګی یې، دا شان موږ په پښتو کې ډېر وایو. نه که دغه موږ تاسې په دغه کوچني کاف وایو انت قلبي، دا معنا لري چې ته زما سپی یې. خو دا چې هر چا ته په پښتو موږ تاسې ووایو، جنګ راسره کوي، وهل راکوي، وایي څنګه زه ستا سپی یم. مګر دلته موږ تاسې قرآن کریم وایو. قرآن کریم چې وایو تاسې به ډېر پام پر کوئ چې دغه قاف پر ځان زور تېر کړئ، درانه توري درانه ووایاست، وخت ورکړئ. داسې مه کوئ چې کښېنئ یوه سپاره وظیفه وکړئ، هغه توري ټوله غلط غلط وایاست. یا ځان ته وخت ورکړئ. الله سبحانه وتعالی وایي یو آیات ووایاست، په ترتیل سره ووایاست، په تجوید سره ووایاست، په احتیاط سره ووایاست. در دغه چې موږ یوه سپاره وظیفه کوو چې نه قاف پېژنو، نه دروند توري پېژنو، نه سپک توري پېژنو، نه تجوید باندې پېژنو، تر هغه دغه ښه دی چې تجوید زده کړو، درانه توري درانه ووایو، سپک توري سپک ووایو، په دې خاطر باندې چې موږ تاسې په قرآن کریم کې معنا ونلرو. دوه مثاله ما تاسو ته راوستلي وه، یو قل او کل دی. قل په دغه غټ قاف چې موږ بولو، دا معنا ووایه. کل معنا وخوره. په قرآن کریم کې موږ تاسې دستي په دستي معنا اړو، که دغه قل موږ تاسې په کل ووایو. او که په سوره کهف کې څو ځایه راغلي دي د سپی ذکر شوی دی. اوس نو که موږ دا په دغه وایو، په قلب وایو معنا زړه، او که چیرې په بل ځای کې زړه ذکر شوی دی او موږ تاسې په قلب وایو، دا معنا سپی. دغه دوه مثالو ته بیخي ډېره توجه وکړئ. یو مې دلته درته راوستلی و او یو مې دلته راوستلی. ګوره انت قلبي، ته زما زړګی یې، ته زما زړه یې، محبت خبرې دي. او که موږ وایو چې انت قلبي، ته زما سپی یې، دا درد دی، ښکنځل دی، خوابدۍ پکښې راځي. نو چې موږ انسانان یو، په خپلو خبرو کې مو خوابدېږي. قرآن کریم معنا ته خو نو موږ تاسې دا د الله سبحانه وتعالی کلام دی، باید ډېره ډېره توجه وکړو چې یو توري د بل پر ځای ونه وایو. مخارج هم جلا دي. اول دغه د خولې شکل ته وګورئ، قاف باندې خوله دغسې کېږي، پر کاف باندې دا کېږي. په دغه قاف باندې د ژبې اخره پورته کېږي، حلقې ژبې وستونې ته پورته کېږي، او پر دغه کاف باندې ژبه دننه یي لکه په دغه قاف باندې ده، مګر ژبه هغونه نه پورته کېږي. ژبه هوارې په خوله کې څنګه وایي؟ کاف
کاف. اوس قاف رسوس قاف. او بل دا دی چې موږ تاسې دلته قلقله کوو او په هغه ځای کې موږ تاسې همس کوو. ډېر غلطي په دغه ځای کې کوو که موږ تاسې پر دغه قاف باندې موږ تاسې همس نسو کولی، دا د قلقلې توری دی. پر دې کاف باندې موږ قلقله نسو کولی، دا د همس توری دی. اق 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 اک اک اک. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. دغه عکسونه چې ما درته رالوډ کړي دي او په دغه عکسو پسې زه ګرځېدلې یم، باور وکړئ خپله دغه ژبه په خپله ګوته پورې ووایئ تر هغه وخته پورې چې تاسې مکمل عادت نیسئ. هندارې ته ودرېږئ، ویې ګورئ، خپل ځان تلیفونونه لري، خپل ځان پکښې ریکورډ کړئ چې آیا ته قاف وایې که ته کاف وایې، او کوښښ وکړئ دغه یوه خبره بیا تکرارا درته کوم چې دا به قاف نه بولي، په پی بیا نه بولي، او نه به دا بل کاپ بولي، په پی نه دی. په پی یې ویل غلط دی، دا غلط دی. دا چې دی دا کاف دی او دا قاف دی. فا ته بیا ډېره توجه کوئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.